बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कतुनको जयम खुर्शीद आकानी देटेम असिस्टेंट कमिश्नर बहरेन ऑफिस की मुंग नासु संगत तस्त पता दा कोरोना वायरस द्रेम लहर ची कम देनु पर तेजे बांधी हमला करी दा पंजाब और खासकर पर केपीके की सूबाई गवर्नमेंट ची कम देनु वो इसला ची कम देनु आगा एसओपीस पर तहत आगे लगा कड़ी दा ची तासु पदी बानी एसओपीस ख्याल उसाते ना आगे की यो स्वात हम शामिल है तब तो संग पता है कि जमुन बाय सब डिवीजन बाहर टूरिस्ट इलाका दा दलता होटल इंडस्ट्री दा दलता सयाहान डेर ज्यादा राजी नो पदे हवाला मुंग असिस्टेंट कमिश्नर बाहर ऑफिस की मुंग नासु असिस्टेंट कमिश्नर ना मुंग मालूमात को जी एसओपी से तासु स हंगामी बुनियाद पर जी एसएसएफ ना मुंग पुख्तना हो वालेकुम अवल खुजूस तासु द मीडिया डेर ज्यादा शुक्रगुजार मा च तासु पदे लर्न तंग वक्त के पयो काल बाने दलता के जमा ख्वाल राले ما تاسو ته سوال جواب وکړو چې تاسو راشئ چې د ایسوپي متعلق چې کوم دی نو یو څو خبرې وکړو او دا تاسو په سوشل میډیا باندې ورکړئ. خبره دا ده چې صوبایي حکومت کومې اووه ضلعې چې د په هغې کې د کرونا تعداد د مریضانو زیات راغلی دی په هغې کې زمونږ سوات هم دی. اوسو د کرونا ایسوپی متعلق دا هدایات دي د صوبایي حکومت چې کو هوټل والے دي کو دکانداران دي که په بازار کې څوک ګرځي نو اب ټول چې کم دینو د ماسک استعمال کوي. دا کرونا یو ډیره زیاته خطرناکه بیماری ده. د کرونا په سلسله کې ما د بازار د صدرانو د بحرین د بازار صدر سره رابطه وکړه، د مدین د بازار د صدر سره مې رابطه وکړه، د کالام د بازار د صدر سره مې رابطه وکړه او د بحرین د هوټل اسوسییشن د صدر سره مې رابطه وکړه او هغه ما د صوبایي حکومت د احکاماتو نه خبر کړل. په دې وجه باندې چې څوک د ایسوپي خیال نه ساتي نو هغه کاروبار کوي نو هغه کاروبار به بیا زه بندوم او زه سیل کوم نو هغه بچو ته او هغه ته به په هغې باندې بیا ډېر زیات تکلیفي او مسایل به پې جوړېږي. نو د دې نه مخکې مې په دې باندې پوه کړل چې یاره تاسو مهرباني وکړئ او د ایسوپي خیال وساتئ. بغیر د ایسوپي نه بغیر د ماسک نه هوټل ته چې څوک ننوځي چې هغه ماسک نه یې اچولی نو هغه به هوټل ته نشي ننوتی. کو رسټورنټ ته څوک ننوځي چې د هغه ماسک نه وي هغه نشي ننوتی. کو دکان کې څوک سودا کوي او هغه دکان ته ننوځي هغه به هله ننوځي چې هغه ماسک واچوي. هغه ایسوپي پالو کی چې ایسوپي نه پالو کړی نو هغه سړی زه په بازار کې بالکل نه پرېږدم په دې وجه باندې چې زما دا ډېره هارډ ایریا ده، ډیر غریب خلک دی او دلته کې سیاه ډیر زیات راځي. دلته کې مونږ خو ډیمانډ هم وکړو چې یاره مونږ ته تاسو سرکاري دغه راکې ماسکونه چې یاره هغه مونږ ډیمانډ وکړو ډي صاحب ته مو ولېږو انشاءالله هغه به هم راشي نو چې مونږ څومره هم سیاه راځي نو هغوی ته به زه خپل کسان ودروم هغوی ته به ماسک ورکوي. ټریفک پولیسو ته به ورکړم هغوی به ماسک ورکوي. مطلب دا دی چې د ماسک استعمالول بالکل لازمي دي. د هغې سره سره چې په رسټورنټو کې څوک کار کوي هغوی به هغه ټوپۍ هم ورسره استعمالوي، هغه دغه به هم ورسره استعمالوي، د لاسو به هم حفاظتي اقدامات کوي. نو زه د ټول بحرین سب ډویژن عوامو ته د سوشل میډیا په وساطت باندې دا ریکویسټ کوم چې یاره نن 15 مارچ دی، د 15 مارچ نه تر 21 مارچ پورې دا زموږ سره یو ټایم دی چې په دې باندې به مونږ په ایسوپي باندې مکمل عمل درآمد کوو او که څوک په دې باندې عمل درآمد نه کوي نو د هغوی خلاف به بیا زه کاروایي کوم. ډېره شکریه، ډېره مهرباني.